زما د کلي او د کور څوک دي زما د کلي او د کور څوک دي ستا نه بغیر زمونږ نور څوک دي ګریوان مې پرېږده ته خبره واوره ای ګریوان مې پرېږده ته خبره واوره ای زوروره ستا د زور څوک دي السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه دلکش څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونې کې مونږ ځان سره شخصیات میلمانه کوو مرکې ترې ریکارډ کوو هغوی نه د هغوی د ژوند خبرې اورو شعرونه ترې اورو په دغې لړ کې راسره نن ډېر ګران ډېر قدردان په پښتو باندې مین په ادب باندې مین بختریاز قلندر صاحب موجود دی دوی نه به هم شعرونه اورو یو څو پوښتنې به ترې هم کوو ټولو نه مخکې بختریاز قلندر صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بختریاز قلندر صاحب د پیرزونې مینوالو سره خپله پیژنګلو کې بختریاز قلندر صاحب څوک دی د کوم سره تعلق ساتي زما نوم دی بختریاز قلندر زما تخلص دی زه د عثمانزو کلي ما د ضلع او تحصیلي چارسدي اوسېدونکی ما او دلته کې پیدا شوی ما دلته کې لوی شوی ما او بس شعر و شاعري مې د ډېر ماشوموالي نه لکه د ډېر ماشوموالي نه بس په شوق یو په ذهن کې ده بس شعر و شاعري کوم د خپل وسه پورې تعلیم مې ډېر نشته خو صحیح په کوم سیم مو ډېر کار کړی توجه مو څه شي له زیاته ورکړې غزل چاربیت افسانه څه شي له ډېر توجه ورکوئ یاره افسانه خو ما چې ته لیکلې نه ده او د شاعرۍ کوم دغه چې دي سمتونه لکه نظم چې یو نثر یو نظمي نظم چې ورته وي نو په نظم کې ما هم د پاکم ډېر لیکلي دي شمېرلي مې نه دي نعت شریف مې هم ډېر لیکلي دي چاربیتې مې هم ډېرې لیکلي دي غزلې لوبې ربایانې لکه څه چې د شاعرۍ سمتونه دي او زما په ذهن کې راغلي دي یا مې را چانه اورېدلي دي هغې پسې ما خپل تکل کړی دی او په هغې باندې ما لیکل کړي دي صحیح کومو سندرغاړو د غزلې ویلي دی او که نه یاره سندرغاړو خو داسې لکه دغه د خدای پاک وبخي د رضا ارشاد هغه زما غزلونه ویلي او دلته داسې د دې علاقې ډېر ښکلي ښکلي اوازونه دي اوس د خلکو ما پسې راځي مانې غزلونه او قوالیانې د حمد پاکې رانغښتي دی هغه نعتونه او نعتونه هغه هم دغه سره ربابونو منګو سره وایي داسې ډېر خلک په دې علاقه کې ما پسې راځي ډېر رانغښتي دی د هغوی یې وایي صحیح خبرې به هم کو قلندر صاحب او شعرونه به دنه هم وروسته به زموږ د پیرزونې مینوالو سره شریکوئ نو بس چې نن سبا خو دور د غزل دی لکه هر څو غزلې وایي نو یو غزل به درته ووایم او څوکې د غنو مې د ګلو په اعتبار ونیوې څوکې د غنو مې د ګلو په اعتبار ونیوې بلې سروټ کې مې په لاس کې د انګار ونیوې او خلقه په عشق کې د خوبانو د جانان د مخه حلقه په عشق کې د خوبانو د جانان د مخه ما د منت جولې کوڅه کې د اغیار ونیوې او په محبت کې د اشنا د سره تیر یم زه په محبت کې د اشنا د سره تیر یم زه لکه منصور مې په رضا رسۍ د دار ونیوې او هر کوڅه کې د خوبانو د وصال په امید هر کوڅه کې د خوبانو د وصال په امید غوښې د زړه مې په لمبو د انتظار ونیوې زه په زړګي کې ملامته چې په خوله پاتې شم زه په زړګي کې ملامته چې په خوله پاتې شم تا چې په سرو شونډو خبرې د انکار ونیوې او شمې لوګې د پتنګان کړل د ښایست په لمبو شمې لوګې د پتنګان کړل د ښایست په لمبو چې په خندا د شونډې سرې لکه انار ونیوې ما قلندر په محبت کې د اجران د غمه اوښ کې د سوخته مې په سترګو کې قطار ونیوې واه واه زبردست ډېر ښکلی دی قلندر صاحب جی کتاب پاک له مو څه خیال دی کتاب به مو راځي او که نه کتاب خو انشاءالله که خدای پاک ته منظور نو کتاب به مې راځي که خیر انشاءالله خو دې وخت کې بس څه مجبوري ده نو لږ وخت پکې شته بس دقه خبره ده صحیح الله دې وکړي چې ستاسو کتاب زر مخې ته راشي او مینوال دې خوندونه واخلئ بل غزل را سره شریکه چې مزه ترې واخلو دا یو کلام دی چې ارشاد غوږ د لاسه د وختونو په زړګي داغلی یم د لاسه د وختونو په زړګي داغلی یم دستور د زمانې په سور انګار نیولی یم او د زړه وینې مې سترګو باندې راغلې نه وچیږي
د زړه وینې مې سترګو باندې راغلي نه اوچیږي د هجر بلاګانو په ځیګر خوړلی یم او دانه د بټ په منځ کې په خواری نه زرغونیږي دانه د بټ په منځ کې په خواری نه زرغونیږي په خاورو د ملتان باندې ازل کرلی یم او آهونه فریادونه مې په زړه کې نه ځایږي آهونه فریادونه مې په زړه کې نه ځایږي قسمت د یار د در نه بېنوا شړلی یم او زرې زرې بدن مې د مالوچو په شان ښکاري نو په موزي د ډانډت باندې نصیب سنډلی یم تنها کړم دستور د پښتنو په خپل وطن کې تنها کړم دستور د پښتنو په خپل وطن کې د سپنه د پردو خپلو په خوا وتلی یم او ګلونو د سپرلو د قلندر قدر اونکو نو په سکو د ازغو یې بې ګناه راښکلی یم. واه واه زبردست ډېر ښکلی دی قلندر صاحب. بل غزل دی هم اورو. یو بل غزل دی چې ښایست چې په رخسار د شمع اور ولګوو ښایست چې په رخسار د شمع اور ولګوو نو پتنګ ځکه په ځان د مینې تور ولګوو تهمت خو په دنیا د حادثانو سره ښایي تهمت خو په دنیا د حادثانو سره ښایي رقیب تا زما د زړه په کور ولګوو او پابند اوم اشنا خو د غنم د برکته پابند اوم اشنا خو د غنم د برکته د جون په رنګینو پسې مې زور ولګوو او زما د مدحا فصل په دې نه زرغونیږي زما د مدحا فصل په دې نه زرغونیږي بلتون په مری د هجر لور ولګوو او غاویره که هر څو لکه پښتون اوم په سر غاویره که هر څو لکه پښتون اوم په سر د ښکلو په دربار کې مې نسکور ولګوو او زړګیه دا زما د خاموشۍ په بدله کې زړګیه دا زما د خاموشۍ په بدله کې غمازو چې الزام په ما د شور ولګوو او رازونه د زړګي به ساتم زړه کې قلندره نو تقدن د خاموشۍ مې په خوله نور ولګوو. واه 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 زبردست زبردست. ملګرو د بختریاز قلندر چې کوم غزل اوري یقینا چې ډېر خوند دی پکې ډېره مزه ده پکې الله دې دوی له نور هم توفیق ورکړي توان دې ول الله پاک ورکړي چې دغه شان ښایسته غزلې ولیکي د پښتو ژبې دپاره خدمت وکړي. یو غزل ته بل اورو بیا پروګرام راغونډو بختریاز قلندر صاحب بل غزل را سره هم شریک کړي. دا یو بل غزل دی چې تږې شم اشنا چې ستا د شونډو جام ته وګورم تږې شم اشنا چې ستا د شونډو جام ته وګورم غلی شم په دې چې د منصور انجام ته وګورم او خلک راته هر سحر څه وایي خو زه نه وایم خلک راته هر سحر څه وایي خو زه نه وایم صبر یم په دې چې د الله نظام ته وګورم او ځان راته اسیر ښکاري په جیل کې د دنیا د جون ځان راته اسیر ښکاري په جیل کې د دنیا د جون خلکه چې په مخ د یار د زلفو دام ته وګورم او ښه راته ښکاره شي میخانه کې رندان ښه وایي ښه راته ښکاره شي میخانه کې رندان ښه وایي زه چې په خلوت کې د شیخانو دام ته وګورم او څوکې د ازغو مې په بلبل باندې پیرزو نشي څوکې د ازغو مې په بلبل باندې پیرزو نشي مینه کې د اور چې د پتنګ مقام ته وګورم او زه چې د ښایست د ګل صفت د چا نه واورم زه چې د ښایست د ګل صفت د چا نه واورم نو مخ کړم قبلې ته په جړا باګرام ته وګورم او ځان په غوږو کوڼ کړم قلندره مخ ترې واړوم ځان په غوږو کوڼ کړم قلندره مخ ترې واړوم خوله کې د رقیب چې د ټګۍ سلام ته وګورم. واه 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 زبردست زبردست. بختریاز قلندر صاحب نن سره پروګرام پیرزونې کې میلمه و تاسو یې کلام واورېده بختریاز قلندر صاحب د وخت راکولو مو یو جهان مننه کوم. ډېره مهرباني ډېره شکریه چې تاسو دا په دې دونه مصروفیاتو کې لکه موږ ته وخت وویست او تاسو راغلې او زموږ سره یو څو خبرې شیر کړې د دې ستاسو ډېره مننه تل ښاد او آباد اوسئ. مننه کوم ملګرو. دا بختریاز قلندر صاحب د خوند او رنګ نه ډک غزلونه دي تاسو واورېده انشاءالله بل پروګرام کې به یو بل نوي ملګري سره بیا راځو.